چمچما چمچم چمچما چمچم پریدا گل چمن پریدا گل چمن چمچما چمچم چمچما چمچم اسی پیر صاحب ولی بوستي خوړلې دي چې بر کېسه ولا چمچا خدای دې بې خوباچا دا خو د پیرانو یو خپل روب داب دی چمچما چمچم پریدا گل چمن ایکا بهم د خدای تعالی مسلمانه چې څوک راځي که نه نو دموي نو پیر صاحب په سیډه بومه خدای پاکه ویم داسې کار دی که نه ډبو درته نه یادومه دم درته یادوم دمه کوم یو ډمه یا پروردګاره ویم دې سره اوس څه کوې دم نه دم یادوم دمه خدای پاکه ویم په کوم باندې واورېدمه پیر صاحب نو په بون څه کې ویم ته ووایه مازغه خرابې ښه زه په بون باندې څه کومه اندر مې کار نه کوي السلام علیکم وعلیکم السلام کیه څونه غټ ټوپ دی و نو بس توپ مې ووایو که نه ویم د خدای تعالی مسلمانه زما خو دومره سره دی پاک دې رانه وویسته دا څونه زړه دی دونه مرغۍ زړه دی نو د مرغۍ زړه به م دا غټي مه راځمه څوک هم وی باسمه نه څه دې وباسې نو ته لګیا وی باسه نه ولې وباسې زړه درته یادومه زړه ویم زړه یې رانه وویسته هله پیر صاحب دغه هغه کورې شان سترګې ته اچولې هله رښتیا ویم داسې چل کړی دی خو زما دا به رواج وي پیر صاحب د سترګه کې مې څه پروت دی دا لږدم کې که نه ویم راپاسه چې د دې سترګې د علاج وکړو یا الله خیر قصابان راپاڅېدل دا ونیسه دا چشمې دې مړه ولې صبر وکړه سترګه ووه نه غړېږي څه نه ایا داسې چلو شو پیر صاحب نو د نغري کې څه کول چې ته ورته وایې نغري او نغریه د خدای تعالی مسلمانه نغرې درته نه یادومه وی نه غړېږي او نه غږېږي مړه هغه دونه خبرې کوې چې سترګه ووه ایا ویم دې کې خو دوه ترالې شګه پته ده مړه وټرلی شګه او که نه دا هما مخ لاسینځونو دا ګوته مې پکې داسې ورله مړه دوه ترالې شګه ده ده ونیسه پټکه دا وګوره دا څه دي دا خو خاوره د شګه نه ده خاوره ده پس بیا به ماته شګه څه وخت کاري مړه نو دا نظر د کم دی چشمې لږې واچوه نو نه دا پاسه بل راته نشي پیسې راکړه پیسې پیر صاحب پیسې نه راکوي لکه پیسې راکړه او دا تاسو ما سره دوکه وکړه هیا وي دوکه م راسره وکړه دې ته د خیال دی دا خو ما مخ لاسینځلو دا ګوته مې پکې ورله پرېږده چې ځي پرېږده پرېږده چې ځي ویم سړی را باندې پیش و پرېږده دوکه بازو د خدای تعالی مسلمانه داسې کار دی که نه چې اوس پر رانه ظالمه بیا بنیاد ویستو نو بنیادونو له ما مه بوځه مزدوران وله راوله زما یو څوک ته بیا ووایم غر سوټی او ژر به راته خوله ټینګه کړې زما خو یو خو سره دا چې څوک راستنه لکه دا څه کې زما په سپوټه پوټه پکې دلته د خپل ځای ته شوه یا خو مړه ویم ته م راله دماغ خراب کړه اوس په ظالمه را پوت په یا باندې وکړې پېښ کړه نو بیا به دواړه په جیل کې به باته ګوره دایلونه به خورو ای خدایا پیر صاحب خپه مې ماته ده ویم ماته نه تا ته ده ته بیخ دې وځه بریخ دې پکې نو دا څه وایه که نه ویم رښتیا لاس لرې که د خپلې مې مسلمانه تب ته د طبیب
مې یو خو راله ویم دم دې ما خراب کړ او نور راله ټیټ ما خراب کړ ویم په دې غوږ نه نوځي کنه او په دې راته کې ستا د اواز ستا د اواز نه ویم دا نه دې بیا دې ښکلې اوري کله مړه یو دسې او بل دسې نو موږ ته څه بدل خپل راله ماته کړه مړه خلیصه څنګه دې کله خپل ماته دته ته خیال دی دا څه کار دی کنه څومره غټي هغه هم لکي لکه ستا په شان هغه دې په پوندو کې دی نو مسلمانه تا سره خو یو خویا ناست دی دې ته نه ګوري ولې راوستې دی ولې دې راوستې مړه تا یادې ټوټه مړه اوس راځي دا خپت هم کوي مړه تاسو خپل منځ کې جګړه واچوله ونیسه ونیسه خدای بی هو اچھا باز خبر نه خبر اله کا تسله چغوي هاجي هاجي خپه نشي اله کا سره چغوي څه چلو شو جوه پورم ما تکړه آیا پروردګارا وی پورم ما تکړه مې دا چې کاږي کړه چې الیاس خوش وخا ستا الیاس دو چپ چپ پاشا پاشا کنه زمبا زنګا څه ورو کای نه جستا واشاغه دا کومه راوله چې دې پلان شي هغه دانګو نو دانګو چپ لکه یم دا چې کاږي کنه هغه پیر سه دا وایا په دې ولا شي یم دا چې کاږي کنه چې چاته په خوا خو دونې نه خو نه راپروتې ورکشس پګنا چپ شه پیر سه ما خارنده پکې نه خواغه خخ پیرانه خراب کړه پیسې ما یو دته یې خیال دې دسې د پیسو غم دی موږ سړي خپل ماته کو دی وته وی پیسې سوتا خو پیر صاحب له زما چې کم دی بناستي دا جوجا دلته ناستي سلام علیکم پیر صاحب وعلیکم السلام اله پیر صاحب دا خو کوک شوی دی چپ شه چا په وره کې خینو کوک شوی وای کنه وای کوک شوی نیمه پیر صاحب ها سچ مې وړېدلې دی ها دا مې کراله یاره نیخ کا دا دیو کا چا دا پاسه نه کا هغه طرف ته تاسو راځه داسې هغه طرف ته تاسو یا الله خیر کی ما تیراله نه کی نه ګورې نه واته وای دا چې تاسو ها پیر صاحب ته پیلومبې خپل زور کا نو بیا پیسو دواړه په شریکه زور دم پې نه وای پیر صاحب ویم په کنه مړه ونیسه کومه لخته دا چې تابو داسې راتاو شه نه زما طرف ته راځه کنه هله دا وایې او کدا ویم تاسو دته ښه وما گیر میکړې او په مقام گیر کړې وما کم یو جما ولا ته دا وای مرګیا ویم دارا ته وای کنه چې زما د رور لم خپسینګه ماته کړې لا ویم ما خو خپل نه ماته کړې وی ما خپل نه ماته کړې دا ظالم بچو هغه خو باندې ویلو زوري معمولی غونډه لختي دا پرې وته او تاسو چې کوم نه ول خپل ماته کړه نو ویم خو په دم ماته دا څنګه تمو هغه په پټانګوره کوټه راغی دا یا ما بلاد وې سوټای وې نه سم دي او دا سوق دا دمم په واچو څنګه دمم په واچو نو با دمم په واچو د شوی دی د شوی دي او ورڅ چالو په نو ویم څه دا چې کوو کنه ها نو ویم څه دا چې کوو کنه نو با داسې به دم به واچو چې با یو تاکسان یو کو پیټ کنه پیر صاحب دا خو مړ دی ها